د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه پیغام کړی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د ډیورنډ کرښې په اړه پیغام کړی. د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ویلي ملا یعقوب ته ډیورنډ کرښه د افغانستان د خلکو لپاره یوه ملي مسئله ده چې زموږ د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سره تړلې ده. هیڅ ډول بهرني فشار یا ځورول نشي کولی دا اصلي حقیقت بدل کړي. د افغانستان د خلکو حق دی چې د خپلې خاورې سرحدونه او ملي حاکمیت دفاع وکړي. هر ډول هڅه چې د ډیورنډ کرښه په رسمي تایید تمرکز وکړي یا زموږ سرحدونه کمزوري کړي د افغانانو د تاریخ او حقونو خلاف ده. زه له طالبانو څخه غواړم چې د خپل هیواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي، د هر ډول بهرني فشارونو پر وړاندې قوي دریځ ونیسي او د افغانانو د یووالي او امنیت لپاره عملي ګامونه پورته کړي. موږ ټول د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او هیڅوک حق نه لري چې زموږ ملي حاکمیت، خپلواکي یا سرحدونه له خطر سره مخ کړي. افغانستان یوازې د خپلو خلکو له لارې خوندي، باعزته او ځواکمن پاتې کېدی شي. موږ له ټولو اړوندو اړخونو غواړو چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو د ملي حاکمیت پر حقونو درناوی وکړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.